په میدان وردګ ولایت کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت له لوري د دغه ولایت د شاوخوا 30 زده کوونکو په لاس جوړ شوي تخنیکي وسایل نندارې ته وړاندې شول. په دغه مراسمو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي رئیس د دغه ولایت د زده کوونکو کړنې وستایلې او د دوی سره یې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. تعلیمات تخنیکی و مسلکی اگر به معنای واقعی به او توجه و اهتمام شود میتونه که ولایت شما را از خیلی از بدبختی ها نجات بده. به خاطر اینکه اهداف اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی فقر زدایی و تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای برای بازار کار است. به اثر توجه امارت اسلامی افغانستان لله الحمد هیچ مانعی در برابر کار شما وجود ندارد و هر کار شما و هر تلاش شما را قدر می‌گذارند و به او احترام می‌نهند. د دغه ولایت د پوهنې رئیس بیا له زده کوونکو او د هغه له کورنیو غوښتنه وکړه چې د خپلو بچیانو د زده کړو د کیفیت څارنه وکړي. راسي دا ځوانان تشویق کړو، که دغه ځوانان تشویق کړو انشاءالله زموږ ستاسې کوم هدف و د کوم هدف دپاره چې موږ وینه ورکړې ده، د کوم هدف دپاره چې موږ قربانۍ ورکړې دي، له ما تر ما په افغانستان اسلامي امارت کې چې کوم خلک اوس په وظیفو دي د یوه اول وارې چې دوی جهاد شروع کوئ د یوه دا تمه نه وه چې موږ به بیا رئیسان کېږو، موږ به والیان کېږو، موږ به وزیران کېږو، موږ ته به بله وظیفه لغارې کېږو. د تخنیکي وسایلو جوړونکو او زده کوونکو له حکومت د ملاتړ غوښتنه وکړه. که چیرې موږ ته په حساب د دولت لخوا څخه هغه امکانات برابر سي نو موږ کولی شو چې د خپلو هیوادوالو ته خپلو وطنوالو ته له دې نه هم لا نور شیان جوړ کړو او د هغوی هغه کوم مشکلات چې دي هغه ورته حل کړو. د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خلکو استعدادو ته وکتل شي او د شاګردانو استعدادو ته وکتل شي، دوی ته کاري زمینه برابره کړي. په دوی چې کوم لاسته راوړنې زه چې نن دلته وینم دوی ډېر ښه ابتکارات لري، دوی ته عملي جامه ور وغوڅوي، په دوی باندې سرمایه‌ګذاري وشي، په وړو وړو فابریکو کې دوی جذب شي تر څو چې خلک ناهیلي نه شي. دا لومړی ځل دی چې په میدان وردګ ولایت کې د نوښتګرو ځوانانو لپاره دغه ډول تشویقي نندارتون جوړیږي.